آیت نمبر 250. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. دماغی عزت مند اوریدونکو، کله چې طالوت په دریاب باندې ورپوري وتلو سره د خپل ملګرو او ډیر خلک ورستانه شول، جهاد تلا نړل، خو فرمایي چې طالوت سره تقریبا 300 یا څه د پاسه 300 کسان پاتې شول. نو اغنا بعد جنگ شروع شو، جهاد شروع شو د جالوت فوج سره چې دا د کافرانو فوج وو. نو الله فرمایي ولما برزو، او کله چې اوتل مقابله تا لجالوت د جالوت، یعنی کله چې دوی اوتل د جالوت مقابله تا وجنوده او لخر د جالوت سره، قالو نو ویلیو دوی چا ویلیو طالوت او د طالوت ملګرو دا دعا کړی و، ربنا افرغ علینا صبرا، اے دی مونږه ربا راو رې په مو باندې صبر، یعنی مونږ ته صبر راکې. صبر مطلب دا چې په دې جنگ کې مونږ ته استقامت راکې، مضبوطیا راکې، د مونږ قدمونه مضبوط کې. وثبت اقدامنا، او مضبوط کې د مونږه قدمونه. وانصرنا، او د مو مدد وکي، یعنی مونږ ته غلبا راکې. علی القوم الکافرین، د کافر قوم خلاف. دغه دعا غوښتي وا، او دا دعا چې دا د دیش د کول پکار دی. کله چې هم بيدینه خلکو سره، مشرکین سره، کافرانو سره مقابله وی، نو الله نا په دې دعا سره مدد غختل پکار دی. فهزموهم باذن الله، نو شکست ورکړو دوی جالوت ته د الله په حکم سره، یعنی د الله په مدد سره دوی شکست ورکړو جالوت ته. او د جالوت چې دا ډیر ظالم بادشاہ او ډیر طاقتور بادشاہ، خو چې کله د الله مدد وی، نو بیا یو مسلمان سره، یو مجاهد سره چې هر څومره زورور کافر د دیو سره مقابله به نشي کولای. وقتل داوود جالوتا، او د جالوت چې د داوود علی السلام قتل کړلو. داوود علی السلام په دی وخت کې نوجوانو، د طالوت په فوج کې او الکو، نو دې لګیا شو د جالوت چې د دې مړ کړو، دې قتل کړلو. وآتاه الله الملک، او الله تعالی داوود علیہ السلام ته بادشاہي ورکړه، والحکمت، او پوهه ورکړه، یعنی پیغمبري ورته ورکړه. وعلمه بما یشاء، او علم ورکړو هغه ته هغه چې الله غوښتل. نو دا د داوود مرتبه، داوود علیہ السلام مرتبه او عظمت په دې کې بیان شولو. داوود علیہ السلام په دې وخت کې الکو، نوجوانو، یا پیغمبر نو. چې کله دې جالوت مړ کړو، نو الله پاک داوود علیہ السلام ته پیغمبري هم ورکړه، او داوود علیہ السلام ته الله لوی بادشاہي ورکړي وا، او د دې ذکر مخکې تیر شوی دا. بیا الله پاک اوس د جهاد خبره کوي چې د جهاد الله ولی فرض کړی دا. د دې ډېر حکمتونه دي، خو یو حکمت پکې دا ده چې الله فرمایي ولولا دفع الله الناس، او کچیر نه ختم کوله الله تعالی خلق لرا بعضهم ببعض، زنه د اغوینه په زنو سره، یعنی کده جهاد نه وې، د کافرانو قتل کول نه وې،
نو بیا به څه شي وای لفسدت الارض، نو پزمکه کې به فساد جوړ شوی، د زمکه نظام به خراب شوی. نو دې د وجنه الله جهاد فرض کړی دا چې پزمکه کې فساد نه وي. او دې کې وا بل خبره واضحه شوله معلومه شوله چې جهاد چې دا د فساد ختم کولو د پاره الله فرض کړی دا. او کوم خلک چې وایي چې جهاد په خپل فساد دا، نو دو یا خو جهاد نه خبر نه دي او یا د الله تعالی د دې عبادت پورې د دې حکم پورې خانده کوي وي. حالانکه جهاد فساد نه دا، بلکې جهاد الله د فساد د ختمولو د پاره فرض کړی دا. ولکن الله او لیکن الله تعالی ذو فضل علی العالمین، خوند فضل الله په خلق باندې. تلک آیات الله، دا آیتونه د الله دی، نتلوها علیک بالحق، چې موږ بیانو تا ته په حق سره اے پیغمبره. یعنی حق سره مطلب دا د پاره د اظهار د حق، چې دا حق واضح شي، دا حق خلقو ته معلوم شي. وانک وبشکت اے پیغمبره لمن المرسلین، خامخا د پیغمبرانو نه. نو په دې سبق کې مو د پاره یو خو دغه نصیحت تا چې جهاد دا یو ضروری عبادت تا، اسلام سره تړلې عبادت تا. او د جهاد د ترغیب دا په قران پاک کې او د نبی علی السلام په حدیثو کې. جهاد دا د الله تعالی د دین د پاره غیرت تا. نو الله دین د پاره غیرت کول پکار دی. لکه چې د الله تعالی د دین د وجنا مونږ ته جنت ملويږي، مونږ ته کامیابی ملويږي، مونږ ته په دنیا او آخرت کې راحت او سکون ملويږي. نو د الله دین باندې غیرت کول دا د هر مسلمان فریضه ده او لازمی ده هغه د پاره. او دویمه خبره دا په دې سبق کې چې کا کفر هر څومره زورور شي، کفر سره هر څومره ډېر طاقت شي، خو مسلمان چې کله مسلمان وي، مسلمان چې کله الله نه مدد وغواړي، مسلمان په ځړ کې چې کله اخلاص وي او په دین باندې غیرت کوي، نو کدوې لګ هم وي، کمزوري هم وي، خو الله دوی تبیا بره ور کوي، الله دوی ته فتح ور کوي. دریمه خبره په دې سبق کې دا شو چې جهاد دا د فساد د پاره نه ده، بلکې جهاد دا د فساد ختمولو د پاره کیږي. اوس ترجمه ته متوجه شو. ولما برزوا هر کله چې اوتل مقابله تا چا سرا لجالوت و جنوده، جالوت او د اغل اخکر سرا. قالوا نویلو د مسلمانانو ربنا افرغ علینا، اے د مونږ ربا را اورې په مو باندې صبرن صبر، وثبت اقدامنا او مضبوط کې قدمونه د مونږه، وانصرنا او مدد وکي علی القوم الكافرین، په مقابله د کافر قوم. فهزموهم، اغوی شکست ورکړلو کافرانو ته، باذن الله، په امداد د الله یا په حکم د الله. وقتل داود جالوت، او قتل کړلو داود علیہ السلام جالوت لرا. وآتاه الله، او ورکړو داود علیہ السلام تعالی الملک بادشاہی، والحکمت او حکمت. وعلمه او خیل داود علیہ السلام تا مما یشاء، اغت چی غختل الله. ولولا دفع الله الناس، او کچری نختم کول علی اختلا خلق لرا، بعدهم ببعد، زن داغوینا په زنو سرا. لفسدت الارض، نخامخا فساد بشوه په دې ځمکه کې، یا به خراب شوه نظام د ځمکه. ولكن الله، لیکن الله تعالی ذو فضل، خوند فضل علی العالمین، په خلق باندې. تلک آیات الله، دا آیتونه د الله دی، نتلوها چې مونږه بیانو علیک تا بالحق، په حق سرا. وانک وبشکت لمن المرسلین، خامخا د پیغمبرانو نه. الله د په سبق باندې متپویا او الله د په باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، آمین.